یو ورځ به داسې راشي چې دا څومره خلک د ځمکې په سر باندې موجود دي نو قیامت به راشي او دا خلک به ختم شي خو د قیامت څه بعضې نښې نښانې دي هغه نښې نښانې د دواړو جهانو سردار مبارک بیان کړي دي چې هغه به موجودېږي بعضې نښې نښانې د قیامت دا وړې نښې نښانې دي یو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې د اولاد دا به د مور او پلار نافرمانه شي دا لور به حاکم شي حکم به چلی او دا مور دا به محکوم شي اولاد دا به د مور او پلار نافرمانه شي انسان به دوست ځان ته رانږدې کړي او دا پلار به د انسان نه لرې شي دوست به ځان ته رانږدې کړي پلار به لرې کړي او درېیمه دا چې خلک دا به د خپلو ښځو تابع شي او څلورمه دا چې د ښځې به زیاتې شي رونو اقه خبرو ته لږ لږ ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک چې کومه خبره کړې ده هم هغه شانتې ده نن په معاشره کې وګوره سړي څومره دي او ښځې څومره دي که د یو انسان یو زوی دی نو 15 د هغه لوڼه دي که د یو انسان 2 زامن دي نو 4 د هغه لوڼه دي نو په معاشره کې ښځې زیاتې شي او سړي پکې کمیږي او نن وګوره که نه دوست سره چې کښېنې یار دوست سره چې کښېنې خندا خوندي به کې په دوست باندې خرچې کې او پلار ته خو به برو بیزم که معمولی خبر هم د پلار نو شي په هغه باندې برابرندېږي او لور ته وګوره نن مور چې کم دی هغه محکومه ده او لور پې حاکمه ده لور چې کور کې څه وی هغه به کېږي لور به پلار ته یې بابا داسې کو پلار به ورته وي بچې داسې کو د لور خبره منلی کېږي او د مور خبره دا نه منلی کېږي او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وی دا ورځې به زر زر تیریږي دا کال به داسې شي لکه میاشت او میاشت به داسې شي لکه هفته او هفته به داسې شي لکه ورځ او ورځ به داسې شي لکه یو ساعت او یو ګنټه او یو ګنټه به داسې شي لکه چې یو څانګه بله کې یو پړق وکړي اقا وګوره که نه یاره پروس کال هم دا وختو چې ګوره لکه بیا ښه کال تیر شو بس په یو ډس سره کال تیر شوی دی او چې په ځان باندې پیږې بیا میاشت تېره توي ده او چې په ځان باندې پیږو نو به بیا جمعه ده او چې په ځان باندې پیږې نو ورځ پکې بیا تېره نو دا بعضې نښې نښاري نو دا وړي دي په مزه مزه باندې موجودېږي او بعضې غټي دي د هغې غټو نښو نه دجال به روزي تیره جمعه مې درته ووې یاجوج ماجوج به راځي تیره جمعه مې درته د هغې خبره کړې ده دومره به فتنې زیاتې شي او دا خلک به دومره تنګ شي چې یو سړی به راشي او د یو قبر د پاسه به ولوغړېږي به لوغړېږي په هغې قبر د پاسه دا نه چې رسول الله مبارک وي په ده باندې به قرضي دی به دومره پریشانی چې دی به د قبر خاوند ته وي ارمان چې ستا په ځای په دې قبر کې زه پروت نو بهتره به وه دومره به دا خلک تنګي او دا دریاب دا به د دغه نوم رانه د هغې دریاب هېر شو دا سره زر به راولي دا خلق براشي اوخو د دې مال دپاره مې سړی وجلی دی د دې دپاره مې غلا کړې ده دا مال او دولت به هر څه راولي دا نښې نبهانې به ښکاره کېږي او د دې نه علاوه دا چې کوم ترک دی ترک د دیو د مسلمانانو په مابین کې دا به هم یو غټه ډله د دیو د مسلمانانو په مابین کې به ډېرې زیاتې جګړې کېږي ملحمې به یې اوله دویمه درېیمه ډېر جنګونه لا پاتې دي دا به وروسته بیا دا راځي نو دا وړې وړې نښانې دا دغه کېږي او بله د قیامت د نښو نه هغه نښه ده ما درته وې نور دا به د مغرب د طرف نه راوچت شي نور به پروزي خلک به روڼ اوده شي چې کله خلک اوده شي نو نور به پروت نو دا شپه به اوږده شي شپه به ډېره زیاته اوږده شي د دریو یا د دې وخت دا درې شپې یا د 4 شپو په برابر به دا شپه اوږده شي
نو چې شپه اوږده شي د 3 شپو په برابر باندې دا خلک به ډېر زیات تنګي دا چې کوم مسافر دی دا به ډېر زیات تنګي دا ماشومان به هم ډېر زیات تنګي د 3 شپو په برابر باندې اوږده شپه ده څاروي موږي دي هغه هم وایي چې موږ چې راګاهونو ته لاړ شو وسرېږو دا خلک به ډېر زیات تنګ شوي دا ماشومان به راپاسي د 3 شپو په برابر شپه اوږده شوې ده خلکو باندې به یو هیبت راشي په دې کې د انور د دغې د مغرب د طرف نه دا به راوچت شي چې دا راوچت شي لکه سپومې چې تندر نیولې سپومې د سپومې د تندر پشان د سپومې چې تندر ونیسي او د هغې رڼا نو هغه شانتې د دې نور دا رڼا بني او دا به راوچت شي او دا د یوم النحر نه پس د ذوالحجې میاشت وي د غټ اختر دا میاشت د غټ اختر نه پس دا نور به راوچت شي چې کله دا نور راوچت شي په خلکو باندې به هیبت راشي ډېر هیبت به پرې راشي په دغې شپه باندې به هم خلک توبې وباسي چې الله شپه نه ختمېږي دا خلک به یو الله د وحدانیت او د الله د یووالي اقرار شروع کړي خو د توبې دروازه بند شوه بیا به د انور پروزي چې پروزي واپس به د مشرق د طرف نه راوچت شي چې څنګه رڼا یې کوله هم هغه شان رڼا به کوي باز د توبې دروازه بند شو دغه وخت پورې که یو کافر توبه وکړه او مسلمانېده شو باز د توبې دروازه بنده شوه دا د قیامت د غټو نښو نه نښه ده خروج د دجال او خروج د یاجوج او د ماجوج او نور د مغرب د راختو نه